د درو کسانو سره د قیامت په ورځ الله رب العزت یو خو به خبرې نه ورسره کوي، دویم به د رحمت په نظر ورته ګوري نه، دریم به د دې ګناه څخه چې د توبه ایستلې نه الله پاک په پاکي نه بلکې سزا ورکوي، او سزا هم ولهم عذاب علیم، سخترین سزا، سخترین جزا، سخترین بدله به الله رب العزت په ور کې ورکوي. هغه څوک دی؟ والمنانو. دا هم ډېر زموږ د ژوند سره تعلق لري عزیزان. منان څوک چاته ویل کیږي؟ منان دې ته ویل کیږي د چا سره دی ویر پیښه کړی دی بیا هر ورځ احسان ور باندې کوي. ما ستا سره دا نه وکړل، ما ستا سره هغه نه وکړلو، ما ستا سره په هغه وخت کې دا پلانې قدم وانه خستی. دا احسانات احسان دی وکي د الله د پاره که د بنده د پاره. که د الله د پاره دی عوضونه په الله ورسېدل، که د بنده د پاره کړی دی نو بیا خو تا جهان ته دا ورښکاره کوله چې زه د الله د پاره خدمت کوم، دا خو تا د بنده د پاره کوي. ولې د پر الله باندې خبره تاوان کړله؟ په دغه ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي که چا د چا سره ښه وکړلو او بیا یې احسان ور باندې واچوي، ما ستا سره دا کړی دي، ما ستا سره دا وکړو، زه ستا سره دا کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د دې سړي سزا در معلومه ده. اوله خبره دا د الله رب العزت په خبره نور سره کې د قیامت پر ورځ، دویمه خبره دا د الله به د رحمت په نظر نور ته ګوري، دریمه خبره دا د چې ترڅو د توبه نه ایستلې الله رب العزت په د دې ګناه چې کومه سزا د هغه نه جنې اخلي خامخا به سزا ورکوي، او سزا یې هم ولهم عذاب علیم، سخترین عذاب دی په جهنم کې د چا دپاره چې څوک پر چا باندې احسان کوي. ما ستا سره پلانۍ ښه کار چې دی هغه وکوي، ما ستا سره پلانۍ ښه چې دی هغه وکړلو. خاص کر دا اوس کې د افغانستان او د پاکستان چا کم څه مشکل رالی، بیا علیحده زموږ وطن والا را ولاړ شو یوه غزل یې جوړه کړه نمک حرام په نامه. نمک حرام په نامه ډیره وایرل هم څوله وچلېدله هم ډیره، مطلب چې دا افغانان دا نمک حرام دي، دا داسې دي، ما ستا سره دا وکړو، تا هغه وکړو، پلانۍ پلانۍ. محمد رسول الله د داسې چا دپاره چې احسان یې کړی دی بیا احسان ور باندې اچي، د داسې چا دپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جهنم فرمایلی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د داسې خلکو دپاره ولهم عذاب علیم فرمایلی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د داسې چا د پاره د قیامت پر ورځ نه خلاصون فرمایلی دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د داسې چا د پاره د الله رب العزت په دربار کې د رحمت نظر چې دی هغه ودته نه ملاویږي، دا یې فرمایلی دی. بیا ته څنګه دا خبره کوې؟ څنګه دا خبره کوې؟ او عجبه خبره دا ده کله کله دا اوس کې الحمدلله هغه معاهده چې دغه وسوله روغه بولي هر څه چې بولي، نو دغه وایي دوه کسان به خدای سره جوړ کړي. پخوا پکشنیوال به موږ دا خبرې سره کولې، دوه به خدای سره جوړ کړي، د دریم به خدای مخ ورتور کړي. اوس دا کوم خلکو چې دا په مابینځ کې اور بلوي، دا اور ته بیا هوا ورکوله، هغه چیرې دي؟ څه غږ مغ ورځي که نه ورځي؟ تا چې کوم منافقت کوئ، تا چې کومه دو نمبري کوله، تا چې کوم درواغ کول، تا چې کوم د دروغو پوسټونه کول، نن ژوندي یاست که مړه یاست؟ که ژوندي یاست مرګ مې پرده ده، او که مړه یاست نو بیا خورغلي یاست، خپل انجام ته رسېدلي یاست. ولې غلطه خبره کوئ؟ ولې غلط کار کوئ؟ یو احسان دې کړی دی 100 وارې ور یادوي، او دا د ښځو کار دی، دا د ښځو کار دی. او د ښځو کار په دا حواله باندې چې د یوې روپۍ شی د چا سره کړي دي 1.5 وارې ور یادوي، او بیا داسې ښکاره کوي لکه د یوې روپۍ نه د 1.5 روپۍ شی چې ورسره کړي. پوسواس احسان خو ډېره عجبه خبره ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دومره سخت عذاب تی سر خلاصیږي په دې خبره، دومره سخت عذاب. اوس نو دا یوه خبره زه نه درته کوم چې نمک حرام دی یا افغانستان یا پاکستان یا چا غزل جوړه کړه. ما او ستا د ژوند سره دا خبرې بیخي ډېرې تړلې دي، بیخي ډېر پر هر قدم ما او ته د دې خبرې سره مخامخ کېږو. دا عذاب و سزا د الله رسول زما او ستا دپاره فرمایلی، ما او تا به څه کوو؟ او عجبه خبره دا ده، اوس خو الحمدلله جنگ بندي وسوله، جنگ ختم سو، الله دې تر قیامته ختم لري. دغه مولانا فضل الرحمن صاحب ډیره زبردست خبره بار بار کوي، هغه وایي جنگ بندي وسوله زبان بندي هم وکړي، دا ژبې کنټرول کوي، غلط مه غږیږئ، غلط مه بیانیږئ، غلط مه وایاست، جهان ته اور مه بلوئ، مه چپه روانیږئ، دا غلط کار دی. اور بند سلو ژبې بندې کوي. او چې عجبه بله درته کوم،
دغه منافقان چې به د پیغمبر اسلام مبارک په زمانه کې داسې مسلمانان وو چې د هغو په مابینځ کې به بدي وه بیا بدي الله رب العزت هغه ختمه کړله په اسلام او په خوشحالي وربدله کړله په روغه په صلح وربدله کړله بیا به چیش وسو دوی به سره ناست وو چې سره ناست وو دا منافقان به څه چم کول منافقان به رالو دلته به دا دواړه کورونه ناست وو نو بیا هغه د جنگ خبرې یا د بدۍ خبرې ورته کولې ول ستا په یاد یا ستا و پلار ته د ده پلار چې دا خبره وکړله بیا بل ته ویل ستا په یاد ستا و ورور ته د ده ورور چې داسې خبره وکړله ستا په یاد دی خو د جنگ شپې ولې بس بیا به جنگ تازه سو بیا به دا اور بړکاو کوي بیا به دا اور چې دی هغه را تازه کوي دوی به بیا په غاړه کې سره ولوېدل یاره چې یو واره معافي وسوله صلح وسوله روغه وسوله د هغه بار غږېدل دا د چا کار دی دا د منافق سړي کار دی د منافق کوشش دا دی چې دا روغه چې د هغه برقراره ونه ساتل شي هغه دا غواړي چې دا اور بل پر بل یې دلته به منافقانو په هغه وخت کې دا چمونه کول اوس هم داسې منافقان ستا نو مولانا صاحب څه فرمایي هغه وایي زبان بندي وکړئ بس پر دغه ځای سره وشلوه ډېرې ورورګلوۍ ډېرې خوشحالۍ ډېر ښایسته ژوند موږ سره تېر کړی دی منافقانو هغه ښایسته ژوند ولې نه یادوې چې دلته یوه ورځ د غم راله هغه یادوې داود علیه السلام به دعا کوله ولې الله د داسې امسایه مې وساته چې ښه ورسره وکمه پر هغه ځان واچي او چې بد ورسره وکم جهان را خبر کړي د داسې همسایهګانو څخه ما وساته نو زموږ هم دغه دعا ده چې یا الله د داسې همسایهګانو مې وساته چې ښه ورسره وکړو یا ښه راسره وکړي چې ښه ورسره وکړم هغه هیر کړي یا ښه راسره وکړي هغه هیر کړمه چې بد راسره وکړي هغه ښکاره کړم یا بد ورسره وکړم هغه ښکاره کړم د دغه حالت الله پاک وساتي او حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وایي که چا د چا سره ښه کړي نو څه کول پکار دي چې چا ښه کړي دي هغه دې یادوي نه چې د چا سره یې کړي دي هغه دې هېروي نه څو زوره خبره ده ما ستا سره ښه کړي دي تا زما سره ښه کړي دي تا له ما سره ښه وکړو زه به یې هېروم نه ته یې یادوم څومره سبحان الله پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک تنوي صاحب فرمایي یو کلی و پر هغه باندې به پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک حمله نه کوله څنګ ته کلی و پر هغه بیا حمله کوله نو بیا د خلکو ماریان چې پیغمبر علیه مبارک پر موږ باندې ولې حمله نه کوي موږ هم اخیستي لکه دا زموږ څنګ کلي والا پیغمبر مبارک پوښتنه وسوه د الله رسول وفرمایلې وخت پر دا لاره تېرېدم بیا یو ګیلاس اوبه یې راکړې تږی وم د دوی پر ما احسان دی یو کافر وختي کې مړ سوی و نو بیا پیغمبر مبارک په جنگ کې ډېر بندیان قیدیان ونیول هغه کافر بیا د طایف په ورځ باندې په کال باندې په هغه وخت کې په سفر کې د پیغمبر سره ډېر ښه کړي ولو د دې کافرانو ظالمانو سره پیغمبر مبارک راوستی مطلب کافر دا مشر کافر پیغمبر مبارک راوستی په باغ کې د ځان سره کښېنوي ډوډۍ خوراک مراک یې وکړ یا ظالمان یې پسې واخیستل پیغمبر مبارک دومره ارمان و د دغه کلي یا د علاقې یا د قوم چې کوم مطلب دغه بندیان ونیول سو کافران د الله رسول فرمایل که چیرې هغه پلانۍ ژوندی وای او بیا یې سپارش کړی وای ما به دا ګرد ورله کړی وای نو خو چونکې نسته نو احسان به زه له تا سره کوم ته له ما سره کوې ته به ما ته نه وایې چې ما ستا سره دا کړي دي زه به تا ته دا نه وایم دا به د الله دپاره شي او که زه و تا ته یم ته و ما ته وایې دا د شیطان دپاره د شیطان معلومه خبره ده د جهنم و اور ته به رسېږي په دې کې مونه شک نه الله دې موږ وساتي الله پاک دې موږ ته داسې ښه را نصیب کړي چې هغه ښه بیا الله رب العزت ما او تا ورباندې وبخښي هم داسې ښه دې الله رب العزت را نصیب کړي چې هغه ښه بیا د الله د رضا دپاره موږ ته یې پخوا ویلې ول ته ښه وکړه نیکي وکړه بیا یې سمندر ته وغورځوه نیکی وکړه بیا سمندر ته وغورځوه یعنې معنا دا ده چې نیکي دې وکړه بیا نو مه پسې ګرځه د قیامت په ورځ د الله په دربار کې وغواړه صحیح سلو الله دې موږ ته را نصیب کړي الله دې موږ ته د رښتیا را نصیب کړي الله دې موږ ته ښه ژوند را نصیب